فقهای کرامو چې د تهجد لمانځه لپاره کم غوره وخت ذکر کړی هغه دا دی چې د شپې تر نیمایي وروسته د تهجد لمونځ وکولی شي. شارکوونکې اداره عبرتناکه کیسې او حدیثونه، یعنی چې کله شپه نیمایي ته ورسېږي د هغه وروسته دې د تهجد لمونځ وکړي. خو که یو څوک به د دې څخه مخکې د تهجد په نیت باندې لمونځ کوي نو هم الله رب العالمین ورته د تهجد ثواب ورکوي. او دلته اوس یوه مسله یاد وساتئ، هغه ځوانان چې هغه د شپې تر ډیره کار کوي یا په خارجي مملکتونو کې دي یا په یو بل شي باندې څوک مشغوله وي نو هغه د شپې تر نیمۍ پورې کار وکړي لیکن اوده نسي نو هغه هم د تهجد لمونځ کولی شي. دا د سرو زرو مسله ده. په دې خاطر ډیری ځوانان داسې چې هغه وایي خوب مو نه کړی نو د تهجد لمونځ صحت نه لري. نو صحیح مسله دا ده چې خوب د تهجد لمانځه لپاره شرط نه دی. که تا خوب نه کړی دا خوب څخه مخکې د شپې په نیمۍ کې د تهجد لمونځ وکړې الله رب العالمین د تهجد لمانځه ثواب درکوي. خو لیکن یاد وساتئ چې افضله طریقه دا ده چې کله خوب وسی د خوب څخه وروسته بیا د تهجد لمونځ وسی. سنت طریقه هم دا ده، فضیلت او ثواب هم په دې کې ډیر دی. ولیکن بیا هم چې خوب ونسی ثواب استا ثواب لري او صحت هم لري. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.